السلام علیکم ګرانو مینوالو، امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ وئ او د ژوند په مزو کې به وئ. عزتمندو نوی ویډیو کې درته هر کلی وای. عزتمندو ډېره افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې. په کرک کې یو تر ظالم خپل راپاڅېدل او خپله د 3 کالو ورېره یې ډېر په بېدردۍ سره قتل کړه. آیا دا یې ولې قتل او د دوی مکمل حقیقت څه دی او د تر خبرې د ګرفتار کولو نه بعد تاسو په خپله په دې ویډیو کې مرګرو ویډیو کتونه مخکې که تاسو زمونږ په د روشنی کلیک چینل کې نوي وئ نو زمونږ چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زمونږ کومه نوې ویډیو راځي چې هغه تاسو ته زر تر زره دررسي. او د دې سره د ټالۍ نشانه مو وئ چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زره خبرېږئ. مرګرو ډېره افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې دی. د کرک سره تعلق لرونکی یو تر ظالم راپاڅېدل او خپله ورېره یې ډېر په بېدردۍ سره قتل کړه. شروع کې خو چاته پته نه وه چې آیا دا ماشومه چا قتل کړه، خو د هغې نه بعد پولیس تشویش وکړو چې آیا دا دومره ظلم او زیاتې چا وکړو چې د 3 کالو ډېره فرشته ماشومه وه دا قتل کړلی شوه. نو د هغې نه بعد د تحقیقات نه بعد د کلي خلکو ورته دا ظاهره کړې ده چې دا قاتل مونږ په تره باندې شک دی چې د هغې نه بعد پولیس ترې ګرفتار کړلی او د هغې نه بعد چې کله یې ورله سزا ورکړه نو ترې خپل جرم ومنلو او دا خبره وکړه چې آیا ما نه ډېره زیاته غټه غلطي او جرم شوی دی، ما دا ظلم کړی دی چې زما خپله ورېره ډېر په بېدردۍ سره قتل کړلې ده. حالانکې د دې هېڅ قسمه ګناه نه وه، خو بس په ځان باندې پوه نه شوم چې د هغې په وجه باندې ما دومره غټه لویه ګناه وکړه چې ما د خپله ورېره قتل کړه. آیا چې تاسو ما له څه سزا هم راکوئ، زه تاسو سزا له تیار. ملګرو دا د هغه د ماشومې د تره خبرې وې، تاسو په خپله واورېدې چې کوم دا قتل کړی و. موږ خو دا حکومت ته او پولیس ته دا درخواست دی چې د دې پانسي ورکړلې. امید لرم چې تاسو به زموږ ویډیو ضرور خوښ شوي. نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره چینل ضرور سبسکرایب کړئ. ډېره مننه، شکریه.